هغه خو حسن نه دی چې پرې زړګي مات نشي، هغه لاسونه نه دي چې پرې بنګړي مات نشي، او هغه نشه نه کوم ساقي دا ښه واوره ته چې مازدیګر سره مې دا ماښامي مات نشي. رقیبه سم به دې کوم کو خدای په ګوتو راکړې، ته داسې نه سمیږي چې ستا وختي مات نشي. بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی خو تا ته او ښاغلی عبدالرحمن ورور ته او سره ملګری چې کوم دی، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو خپل تکلیف چې دلته زحمت راوویست او راغلی ډېر زیات وبخئ، دومره قیمتي وخت هم ضایع کړم، تاسو نه ډېره زیاته مننه کوم. غزل نه به وړاندې یو دوه بیته به تا طرفخانه زه ډالېږم چې دا مې یو ښه عادت په لاره ودروم دی نه، په ناسته ښه یې په ولاړه سموم دی نه، او چیرته زموږ په دریځ داسې ناروا به نه وي چیرته بې ځایه یاره وړم دی نه. غزل نوی غزل مې لیکلی دی، نوی غزل به تاسو ته زه وړاندېږم. هغه به ژوند د پیمانې خوښوو، هغه به ژوند د پیمانې خوښوو، ما به ملا پسې سجدې خوښوو، ما به ورته ښه لاره ښوده، هغه به لار د میکدې خوښوو، خو چې سیده لارو تم کړه هغه سندرې او ټپې خوښوو، ما به د ورځې دعوت ورکوو، هغه دعوت د نیمې شپې خوښوو، ما به کتاب د مدرسې لټوو، هغه کتاب به د نیشې خوښوو، ما به په لاس کې ورته جام نیولو، هغه د میو ډک پیالې خوښوو، تنویره په سر سپینه خولۍ ښوده، هغه په سر تړل جنډې خوښوو. بل غزل زوړ کم غزل چې کوم دی تاسو ته به زه یو نو زوړ غزل ویم چې زموږ کره جانانه میلمانه راغلی دي، زموږ کره جانانه میلمانه راغلی دي، نن مه راځه ارمانه پښتانه راغلی دي، او د هغو شنو ګودرو غرو لمنو نه ګوره په تپوس تپوس د غرو نه شپانه راغلی دي، او زه به د دوی وپوښتمه څنګه دوی راغلي، زه به د دوی وپوښتمه څنګه دوی راغلي، په توصیف مې هغه ځای نه په نامه راغلی دي، او زه د اطمینان در کوم تاله مزمل تنویر ستا لپاره ماته په غوښتانه راغلی دي، نن مه راځه ارمانه پښتانه راغلی دي.